لاهور قلندرز لوبډلې د دریم ځل لپاره د پاکستان سوپر لیګ یا PSL سیالیو اتلولي وګټله. په پاکستان سوپر لیګ کې تېره شپه د لاهور قلندرز او کویټه ګلیډیټرز ترمنځ پایلوبه ترسره شوه چې پکې لاهور قلندرز لوبډلې په زړه پورې او حساسه لوبه کې کویټې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. دغه لوبه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شوه. کویټې د ټاس یا پچې په ګټلو سره لومړی توپوهنه غوره کړه او په شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې او سیالیو لوبډلې ته یې 202 منډې هدف ورکړ. د کویټې له لوري حسن نواز د 80 منډو ښه پاڼه یې ولوبوله. فهیم اشرف بیا یوازې په 8 توپونو 28 منډې جوړې کړې. د لاهور قلندرز له لوري شاهین افریدي 3، سلمان میرزا او حارث رؤف 2 وکټې واخیستې. لاهور قلندرز د 202 منډو ورکړل شوی هدف د اخري اوور په 15 اور پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره کوشال پري رانه سوځېدلې 2 منډې جوړې کړې. محمد نعیم 40 او عبدالله شفیق 41 منډې وکړې. خو سکندر رضا بیا په 7 توپونو 22 ناسوځېدلې مهمه منډې جوړې کړې او خپله لوبډله یې اتلولۍ ته ورسوله. په دې بریا سره د لاهور قلندرز لوبډلې د دریم ځل لپاره د PSL سیالیو اتلولي وګټله.